څه وخت چې عیسی د غره نه راکوز شو نو ګڼ خلک ورپسې شو، خو بیا یو جزامي ور وړاندې شو او په سجده ورته پرېوتو او وی ویل مالکه که ته صرف وغواړې نو ما راوغولی شي. عیسی خپل لاس ور اوږد کو او په هغې یې کېښودو او وی فرمایل چې او زه غواړم چې داسې وکړم. بیا یې وفرمایل چې پاک شه او په هغه ساعت د جزام نه روغ جوړ شو. بیا عیسی هغه ته وفرمایل ګوره چې هیڅ چاته د دې په هکله څه ونه وی، خو لاړ شه او خپل ځان امام ته وښیه او کومه شکرانه چې موسی مقرره کړې ده هغه ورکه، دا به ستا د رغولو ګواهي شي. او کله چې عیسی کوپرنهم ښار ته ور دننه شو نو یو رومي صوبدار ورلو او هغه ته منت وکړو او وی ویل چې مالکه زما یو نوکر په کور کې شل ګوټ پروت دی او ډېر په تکلیف کې دی. عیسی ورته وفرمایل زه به درشم او روغ به یې کړم. خو صوبدار جواب ورکړ چې مالکه زه د دې جوګه نه یم چې ته زما کور ته راشې، خو که تاسو صرف حکم وکئ نو زما نوکر به جوړ شي، ځکه چې زه پوهېږم چې زه په خپله د بل د حکم لاندې او سپایان زما د حکم لاندې دي. زه چې یو ته وویم چې لاړ شه نو هغه لاړ شي، او چې بل ته وویم چې دې خوا راشه نو هغه راشي، او چې خپل غلام ته وویم چې داسې وکړه نو هغه یې هغه شان کوي. عیسی په حیرانتیا سره د هغه خبرې واورېدې نو هغه ګڼې ته یې وفرمایل چې زه تاسو ته رښتیا وایم چې ما داسې ایمان په بني اسرائیلو کې چرته هم نه دی لیدلی. زه تاسو ته دا وایم چې د انور خاته او د انور پریوتنه به ډېر خلک داسې راشي چې د ابراهیم، اسحاق او یعقوب سره به د اسمان د بادشاهۍ په میلمستیا کې یو ځای کینی، خو د بادشاهت وارثان به بهر تیرې ته وغورځولی شي، کوم ځای چې به جړه، ویر او د غاښونو چیچل وي. بیا عیسی صوبدار ته وفرمایل چې اوس خپل کور ته لاړ شه، نو ستا د ایمان په وجه دې داسې وشي. نو هم په هغه ساعت د هغه نوکر روغ شو. عیسی بیا د پطرس کور ته لاړو او ویې لیدل چې د پطرس خواښې تبې نیولې وه. نو د هغې لاس ته لاس وروړو نو د هغې نه تبه لاړه، هغه پاڅېده او د هغه په خدمت کولو شروع شوه. کله چې ماښام شو نو خلکو عیسی له ډېر داسې کسان راوستل چې پیریانو نیولي وو، او هغه د هغې نه په یو حکم پیریان وشړل او ټول بیماران یې روغ کړل. چې دغه شان د یشیا نبی په وسیله ویلې شوې هغه پیشګویي پوره شي چې هغه زموږ بیماری او کمزورۍ اوچتې کړې.